السلام علیکم ګرانو دوستانو مینوالو او ملګرو. دا د یو ځل بیا حاضر شوم د نوي فریزر وربونو سره او د تاسو څخه هیله کوم چې تاسو زموږ په یوټیوب چینل کې ګډون وکړئ ترڅو تاسو ورڅخه برخمن شئ. نو زه سټارټ اخلو. The first phrasal verb is get together. Get together څه معنا؟ یو ځای کېدل یا یو ځای وخت تېرول. To spend time together. یو ځای وخت تېرول. Phrasal verb 2. Get back. Get back to return a place. یو ځای ته راګرځېدل. To return a place یو ځای ته راګرځېدل ته څه وایي؟ Get back. Get back to my place. زما ځای ته راوګرځه. Phrasal verb number 3. Back away. To move away backward from something. back away څه معنا؟ د یو شي څخه په شا حرکت کول. د یو شي څخه په شا حرکت کول ته څه وایي؟ back away. To move away backward from something. صحیح ده؟ د یو شي څخه په شا حرکت کول ته څه وایي؟ back away. بل دی back out. To decide not to do something that you agreed to do. یعنی چې کله چې تاسو د یو چا سره په یو شي کې موافق شوئ چې زه دا کار کوم او وروسته تاسو بیا وایئ چې موږ دا کار نه کوو یا زه دا کار نه کوم، د کار څخه وتلو ته څه وایي؟ back out. back out یعنی تا پرېکړه وکړله چې زه دا کار نه کوم، وروسته ته بیا کار کوې، یا تا د یو چا سره وویل، تا یو چا ته وویل چې زه دا کار کوم او وروسته ورته وایي چې زه کار نه کوم، زه دا شی نه کوم. مثال دې ته کې backward. د یو شي څخه وتلو ته څه وایي؟ back out. صحیح ده؟ دا و د نن ورځې پروګرام. والسلام.